سلام له خپلو همکارانو په مننې چې تر اوسه یې اختریز پروګرامونه تاسو ته وړاندې کړل. اوس هم څو لنډ خبرونه. درې توغندي د کابل ښار د دویمې او لسمې حوزو په شاوخوا سیمو ولګېدل. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند حشمت ستانکزی وایي دغه توغندي نن سهار نږدې 9 بجې له نامعلوم لوري توغول شوي، خو چاته پکې زیان نه دی اوښتی. له دې سره سم یو شمېر بریدګر د کابل ښار د عیدګاه جومات تر شا یو سرای ته ننوتي او له هغه ځایه له افغان ځواکونو سره په نښته لګیا دي، خو تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. همدا اوس زموږ همکار ذبیح الله دورندیش له سیمې ټلیفون پر لیکه راسره دی. نور جزئیات به له ده واخلو. ښاغلی دورندیش، که چیرې زما غږ اورې، د دغې پیښې په اړه وروستي جزئیات له څه دي؟ امینی صاحب، در گام نخست سلام به هموطنان عزیز ما، عید سعید قربان تبریک میگم. حوالی ساعت 9 چندین مهاجم در یکی از بخش‌های شهر کابل که نزدیک به کاخ ریاست جمهوری است در یک سرای به نام سرای ماهی پنهان شدند و از اینجا چندین راکت از بخش‌های شهر کابل پرتاب کردند. هرچند تا هنوز تلفات برخواسته از این راکت ها روشن نیست، اما نیروی امنیتی گفته که هیچ نوع تلفات از این راکت ها کشته و زخمی نداشته. شاهدای عینی که ما باشون مصاحبه کردیم گفتن که مهاجمین پس از ادای نماز در یک مسجد داخل یک سرای میشن و از هاوان استفاده میکنن و چندین هاوان به طرف بخشای از شهر کابل پرتاب میکنن و گفته میشه که مهاجمین 4 نفر بودن. لکه څنګه چې تاسو په هغه ساحه کې یاستئ، د دغه بریدګرو لخوا څه ډول وسله کارول کیږي؟ آیا سپکه وسله ده او که درنه وسله هم په دې بریدونو کې تبادله کیږي دواړو لورو ترمنځ؟ نیروهای امنیتی بر ما اجازه نمیتن که ما نزدیکتر به این ساحه شویم. حتی اینا هم میگن که تا به حال تلفات کشته و زخمی روشن نیست. از مهاجمین هم نیروهای امنیتی و هم مهاجمان از سلاح سبک سنگین استفاده میکنن. حتی موتورهای آمبولانس بر انتقال آمدن تا هواپیماها در فراز این منطقه به پرواز در آمدن تا بتوانن مهاجمین از پا در بیاورن. چنان که دیده میشه در این ساحه مسکونی هم هست، گفته میشه که چرخبال ها هم بمبار در این ساحه کرده. آیا به غیر نظامان ماسیب رسیده مقام مسئول در این مورد چیز به شما شریک ساخته؟ ما مهاجمین در یک از بخش‌های اینجا خانه‌های مسکونی از پناه آوردن و از اینجا سیر میکنن به بخش‌های از شهر کابل. حتی گفته میشه که در اینجا نزدیک به 200 خانواده زندگی میکنن. زمانی که تیراندازی و همچنان فیرهای هاوان صورت میگیره، خانواده از خانه‌هاشون فرار میکنن و به جای امن پناه میبرن. خوشبختانه هیچ گونه تلفات به خانواده ها نرسیده، کشته و زخمی نداره، اما خیلی وحشت دارن که در روز عید با وجود که نیروی امنیتی تامین امنیت در روزهای عید داده بوده، متاسفانه این گونه حوادث اتفاق افتاده. انتقاد تند بالای نیروهای امنیتی دارن که باید امنیتشون رو تامین کنن در روزهای عید تا اینا بتوانن در فضای آرام و امنیت کامل بتوانن عید را تجلیل بکنن. مننه دورندیش صاحب، ځان ته ډېر پام کوه. زموږ خبریال ذبیح الله دورندیش و چې د سیمې د پیښې له ځایه موږ سره معلومات شریکول. د دغه خبر نور جزئیات په راتلونکي خبري سرویسونو کې وړاندې کیږي. اوس هم پاتې خبرونه. ولسمشر غني وایي د دیني عالمانو د فتوا له مخې په افغانستان کې د جنګ، انفجار او ځانمرګو بریدونو لپاره هیڅ ډول دیني توجیه نشته. ښاغلي غني نن سهار په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د اختر له لمانځه وروسته په خبرو کې زیاته کړه چې د یوې نظرپوښتنې له مخې د افغانستان 93 سلنه خلک د سولې غوښتونکي دي. نوموړي همداراز د دولت وسلوالو مخالفینو ته هم خبرداری ورکړ چې په زور سره پر افغان ملت نشي بریالي کیدی. له دې سره سم ولسمشر غني او میرمنې ټولو هیوادوالو ته د لوی اختر د مبارک ویلو ترڅنګ د نیکمرغیو او خوشحالیو هیله ورته کړې ده. ښاغلي غني په خپل اختریز پیغام کې ویلي چې په دې وروستیو کې د ټولنې له بېلابېلو اقشارو سره په کتنو کې ترې یوازې د سولې راوستو غوښتنه شوې او په وینا یې په دې سره دا ثابته شوه چې افغان ملت د ملي ګټو پر سر وحدت لري. د نوموړي په باور دا ملت جنګ نه غواړي، خو د سولې تږي دي او که چیرې د دولت وسلوال مخالفین دا غوښتنه بدرګه نه کړي، نو مخالفت یې د ملت پر وړاندې د درېدو په معنا ده. په ورته وخت کې د هیواد مخکني ولسمشر حامد کرزي هم د لوی اختر د رارسېدو له امله ټول افغان ولس او د نړۍ مسلمانانو ته مبارکي ویلې ده.
ښاغلي کرزي په دې اختریز پیغام کې د تاسف په څرګندولو سره ویلي زموږ هیواد د هرې ورځې په تېرېدو سره د هغې جګړې په اور کې سوځي چې د پردیو د موخو او ګټو لپاره بل شوی او قربانیان یې یوازې افغانان دي. نوموړي یو ځل بیا له اوسنیو ناخوالو د وتو او سولې او ټیکاو ته د رسېدو لپاره د دودیزې لویې جرګې د جوړېدو غوښتونکی شو څو په ټولیزې پرېکړې سره افغانان یو ځل بیا د خپل واک خاوندان شي. همدارنګه امریکې، کاناډا او یوناما د لوی اختر د رارسېدو له امله ټولو افغانانو ته مبارکي ویلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د لوی منشي ځانګړی استازی او د یوناما دفتر مشر تدامیچ یاماماتو په یوه اختریز پیغام کې هیله څرګنده کړې چې افغان ولس دغه د خوښۍ ورځې له ویرې پرته د سولې او امن په فضا کې ولمانځي. نوموړي یو ځل بیا د جګړې له ښکېلو خواو غوښتي چې د زغم او پیرزوینې د دغو شیبو درناوی وکړي او له هر ډول تاوتریخوالي هم ډډه وکړي. د ننګرهار په مومندرې ولسوالۍ کې د یو موټر بم برید مخه ونیول شوه. ټاکل شوې وه د دغه موټر په وسیله د اختر په ورځو کې په جلال آباد ښار کې یو ترهګریز برید ترسره شي، خو تر هغې مخکې تېره ورځ د یادې ولسوالۍ په ډکي سیمه کې کشف او شنډ شوی او په تړی تر اوسه څوک نه دي نیول شوي. له دې سره سم د دغه ولایت په خوږیاڼو، هسکه مینې او نازیانو ولسوالیو کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکو په بېلابېلو عملیاتو کې 14 طالبان او 15 داعشان هم وژل شوي دي. او افغان کرکټ ملي لوبډلې ایرلند ته په خپله لومړۍ شلوریزه لوبه کې په 14 منډو ماتې ورکړه. د تېرې شپې په لوبه کې افغان لوبډلې په ټاکلو 18 اورونو کې د 7 لوبغاړو په سوځېدو سره د 161 منډو هدف سیال لوبډلې ته ورکړ، خو ایرلند بیا دغه هدف ترلاسه نشوی کړی او لوبه د افغانانو په بریا پای ته ورسېده. ویل کېږي د دغو لوبډلو ترمنځ دویمه شلوریزه لوبه سبا ماښام ترسره کیږي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، اوس هم تاسو رابولم د اختر په اړه د خورشید ځانګړي پروګرام لیدو ته.